سلامونه او ستړي مه شئ ګرانو ملګرو خویندو ورونو هیله من یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. څو ورځې وروسته یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې راستون شوم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو ځل بیا هغه موضوع یا سکالو در پیژنمه چې ډېر کسان پکې ستونزې لري او هغه دی کړ او ړون. کړ او ړون یعنی فعلي ګردان یا کنیوګیشن چې ورته په انګریزي کې وایي. کړ یعنی څه؟ کړ یعنی فعل چې په انګریزي کې ورته ورب وایي، یعنی هغه کلمه چې یوه کړنه یوه پیښه څرګندوي. او ړون یعنی د کړ اوړېدنه. اوس راځو چې کړ او ړون په اوس مهال کې څنګه کیږي. کړ او ړون لپاره په اوس مهال کې د کړ په سټه پسې دغه شخصي تاړي تړو، یعنی زه لپاره میم ورپسې تړو، ته لپاره اوږده یې یعنی ای ورپسې تړو، هغه لپاره څرګنده یې یعنی ای ورپسې تړو، موږ لپاره واو، تاسو لپاره همزواله یې او هغوی لپاره څرګنده یې. لکه یوه بېلګه رااخلو لکه کول. نو دغه کا په واو په کول کې د کړ سټه ده او دغه شخصي تاړې چې ورپسې وتړو نو اوس مهال کړ او ړون ترې جوړیږي. لکه زه کوم، ته کوې، هغه کوي، موږ کوو، تاسو کوئ، هغوی کوي. چې کله تاسو د کړ سټه معلومه کړه نو تل دغه تاړي ورپسې تړئ، نو ستونزه به مو تل حل وي. خو په پښتو کې اکثر کړونه یعنی فعلونه بې قاعده وي یا بې دوده وي، یعنی د کړ سټه تل له کړ ریښې کړ سره توپیر لري. اوس یو څو کړونه او د دوی کړ سټې ګورو. لکه د خوړلو سټه خور دی، لکه زه خورم. د نیولو سټه نیس دی، لکه زه نیسم. د ښودلو یا ښوولو سټه ښی دی، لکه زه ښیم. د وهلو سټه وښ دی، لکه زه وهم. د لیدلو سټه وین دی، لکه زه وینم. او د ورکولو سټه ورکو، لکه ورکوم. او داسې نور. اوس راځو دغه دوه کړونه، د لومړي دوه کړونه یعنې خوړل او نیول په اړه وو. لکه خوړل، زه خورم، ته خورې، هغه خوري، موږ خورو، تاسو خورئ او هغوی خوري. یا د نیولو، زه نیسم، ته نیسې، هغه نیسي، موږ نیسو، تاسو نیسئ او هغوی نیسي. نو دا وه د کړ او ړون درس یا لوست. او هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي او د تل په څېر د مهربانۍ له مخې له نورو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. په مخه مو ښه.